السلام علیکم څنګه دوستانو امید د خدای دی چې ټول برو جوړ خوشاله وي د ژوند په مزو کې وي ملګرو زم ستاسو ورور ستاسو مرګره عبدالرحمن ملګرو پخوانی خلک څنګه او نن سبا وخت کې څنګه دي پخوانی خلکو کومه سادهګي وا او نن سبا څنګه ماډر زمانه ده نو د پخوانو خلکو یو تصویر او یو خبره ما راټوله کړې ده ډېره پخواره ابرا سره خامخا ګوري چې کم سړی د پخوانو خلکو خواهشمنی او د خپلو مشرانو خواهشمنی او د هغې هغه یادګار را تازه کوي نو راځئ را سره چې ویډیو در سره وښیمه وګورئ خو ویډیو ضرور خپلو ملګرو سره شیر کوئ او انشاءالله ویډیو به ټول ګورئ هغه خو انشاءالله پته لګي چې هر سړي ته پخواني خلک خواږو او خپل مشران پې خواږه لګېده نو ملګرو راځي ټایم ډېر نه اخلو چې دا ویډیو ګورو زما خپل هم ډېره خوښه ده او ډېرې په ګرانه مې دا خبرې را پیدا کړي راځئ چې تاریخ لا پېښور ته و پیدا خلک روان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو نه به دا موټۍ نه سوکلی شو په ټانګو کې اوبه به یې ځان له ډنډو نه راوړلې په بانګو کې او ناوې به پیدا وه یا به یې وړله په زانګو کې او پړې به د تیلې وي نه سینډل نه به یې بوټان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او په یوه او په یوه نیمه به یې د جونې لوپټه وه کالتوس به یې د غوږین ټوپک په 2 روپۍ ګټه وه روپۍ ګز مارکینو په 15 پاوه یې لټه وه د خطې به یې تڼۍ وي په اوږه باندې ګریوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او شل پې لګېدلې د واده چې څه سامان وو په شل باندې جوړه وه چې د شال سبې الوان وو په شل باندې اوږۍ وه په څلوېښت باندې پیزوان وو په شل باندې پنځې وو ټولې شپږ شلې تاوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او یې بیا کولې غاښولو سبی کار وو پړي به یې غښتل چې په باران کې به اوزګار وو خوړلې به یې سپېرکۍ چې به په در باندې بیمار وو نو په هر کلي بازار کې به د دومره ډاکټران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او کال په کال به یې جار کول یوه میاشت به یې پریز وو په هغه زمانه کې دا قانون چې د انګریز وو په منډه به یې تازي وو د خپو نه دومره تیز وو د پیر بابا دربار ته به پیدا کړه چې هلکان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او ترکان به په ترخستې جوړول چې به لرګی وو کاسه به یې د لرګي وه که څمڅۍ که خانکۍ وو د جام په ځای کنډول وو نه سیلور نه به یې دیچکۍ وو نو تالی به په تالو کې مشهور د کاجو خان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او مشن که به مسور پخول به په کټو کې د هغه چا کډي وو چې کېدل وله پټو کې د پیو خرڅول نه و شابل به په چاټو کې نو ساده خوراک کې به د کوچو ډېر شوقیان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او وربشې زنانه به یې ټکولې په بغرو کې چاپېره به یې غرمو ته ګرځولې په شکرو کې میچنې به یې کولې په ډیوه باندې تیارو کې نو زانګو کې به یې جړل ورته چا چې ماشومان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او په 2 یا په 3 باندې به په 2 یا په 3 باندې به ښه پیړه شړۍ وه لونګۍ به یې ټیکټاو کړې وه د زوزې به یې خولۍ وه روجې دپاره هېچا سره نه داسې ګړۍ وه نو په ته وله مازدیګر چې به باران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو په 2 یا په 3 باندې به یې ښه پیړه شړۍ وه لونګۍ به یې ټیکټاو کړې وه د زوزې به یې خولۍ وه روجې دپاره هېچا سره نه داسې ګړۍ وه نو په څوک به یې ماتوله مازدیګر چې به باران وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او په موټي کې نیولې شو چې ګیره به یې وړه وه هفته پسه جامت وو د دانې څه به یې اړه وه که شل سیردانې وي خواروا به یې پرې مړه وه د دې خلکو نه ښه وو هغه وخت کې که نه یاد وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو او د یو څه به کوداله وه د 2 څه به چایي وه پټي کې به یې کوله چې به هر څومره خواري وه د سیل مې به لګیا و چې په کور کې څه نپري وه نو یوه میخه به یې ساتلې وه په کور کې 2 به یې غوان وو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان وو
نه د زنانو په دوپټو باندې شیشې وي پړونه د خانتاو د بېغاړو تریشې وي د تمبل سبې لوبې ویلې نه دا تماشې وي نو تملونه به ډولۍ سره وهل دا بیا مانو زمونږ مشران به پخوا داسې سادهګان او د